سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. زه مسايل ارزمند نن د یو کوچني ځنډ څخه وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. موږ به نن د کومو زده کوونکو پوښتنه چې وي غواړو چې په یوه جلسه کې یوه یا دوی پوښتنو ته جواب ورکړو، تر څو پورې هغه موږ په خپل رس کې راسره وساتو. نو موږ د جمال خان په نامه یو ورور پوښتنه کړې وه، ویلې د ما څخه په لاسو سلیکشن کې یا هم په هر سلیکشن کې چې وي ځینې وخت تېروتنه کېږي، نو څنګه کولی شم چې هغه تېروتنه مې جبران کړم. وګورئ په تېرو جلسو کې موږ سلیکشن مکمل ویلی وو. سمه ده چې سلیکشن کوم اړوند مسایل چې ټول تدریس کړي وو، نو کوشش وکړئ چې تېره ویډیو وګورئ. بیا هم زه غواړم چې د دغو ورور پوښتنې ته جواب ورکړم. ټول نه د مخکې زه یو پروجیکټ خلم، کنټرول ان یم یو تصویر را خلاصوم، یو تصویر را اخلم تر څو پورې په هغو کې موږ سلیکشن وکړی شو. وګورئ زه یو تصویر اخلم تر څو پورې هغه کوالټي یم څنګه وي ښه وي، تر څو پورې موږ وکولی شو په هغو کار وکړو، سلیکشن یې وکړو. وګورئ موږ سلیکشن باندې نن غواړو چې د دغو ورور کوم پوښتنه وه هغه جواب کړو. هغو پوښتنه کړې وه په لاسو سلیکشن ټول کې، نو موږ که هغه هر سلیکشن وي سمه ده، موږ کولی شو چې د هغو کې کومه تېروتنه چې وکړو هغه جبران کړو، موږ هغه جبران کولی شو. وګورئ زه غواړم چې دلته یو سلیکشن وکړم تر څو پورې وګورئ سمه ده. وګورئ زه غواړم چې یو سلیکشن وکړم سمه ده، په دغه اندازه باندې موږ سلیکشن وکړو. غواړم چې دغه کومه باقي دغه اوبجیکټ کومه ساحه چې ده غواړم د هغه هم څنګه کړمه سلیکټ کړمه. نو دا یو تېروتنه ده. اوس که زه د موږ چېرته پروجیکټ لوی وي نو نشم کولی چې زه یوې نقطې ته لاسرسی وکړمه، همدې موږ د وخت ضایع کېږي. نو موږ کولی شو چې په اسانۍ سره وکولی شو هغه سلیکشن وکړو. وګورئ دلته موږ ځینې غیر هغه کومې چې موږ ته په کار نه رسي په بښنې سره هغه نقطې موږ څنګه کړې انتخاب کړې دي. غواړو چې هغه د انتخاب نه لرې کړو او دغه کومه ساحه چې ده د اوبجیکټ ساحه غواړو دا څنګه کړو داخل کړو. وګورئ موږ مخکې په دغو کوم آیکونونه چې دلته تاسو ګورئ په دې باندې موږ خبره کړې وه، چېرته د موږ دغه کوم آیکن چې دی دا چې د موږ کلیک وي نیو سلیکشن، نو موږ که چېرته غواړو چې سلیکشن ایډ کړو نو د موږ لومړی سلیکشن څنګه دی له منځه ځي. وګورئ لومړی سلیکشن څنګه شو له منځه لاړو. نو موږ رڅو څخلی کړو دغه کوم سلیکشن چې دی ایډ سلیکشن دی صحیح شوله. نو موږ اضافي ساحه په هغو کې څنګه کولی شو سلیکټ کولی شو. وګورئ غواړم چې دغو ساحه چې کومه ده دا څنګه کړم دو څه څخلی کړم سلیکټ کړم. وګورئ سمه ده. اوکې موږ سلیکشن څنګه وکړلو په دغه باندې. نو که اوس موږ غواړو چې اضافي ساحه څنګه کړو له منځه یوسو، نو موږ کولی شو اضافي ساحه څنګه کړو له منځه یوسو. وګورئ که چېرته موږ دغه کوم آیکن چې موږ انتخاب کړی دی سمه ده، دغه آیکن که چېرته موږ دلته د خپل کرسر یا ماوس ته وګورو د منفي علامه ده، نو په منفي باندې موږ پوهېږو چې څنګه کېږي بیخي له منځه وړلو لپاره کارول کېږي. نو موږ غواړو دغه ساحه څنګه کړو د مثال په ډول سره دغه ساحه له منځه یوسو یا دغه کوم سلیکشن چې اضافي دی دا له منځه یوسو. وګورئ نو زه اوس ډېر دقت نه کېږم سمه ده. وګورئ کوم اضافي سلیکشن چې موږ کړی و هغه څنګه شو له منځه یوسو. او که غواړو چې بیرته دغه ساحه څنګه کړو ایډ کړو یا زیاته کړو نو موږ کولی شو چې د ایډ سلیکشن څخه هم کار واخلو. وګورئ دغه ساحه څنګه کوم نه منفي کوم. اوکې سمه ده. نو که غواړو چې د دوو سلیکشنونو تقاطع یا د دوو سلیکشنونو ترمنځ چې کومه ساحه راځي هغه سلیکټ کړو، هم موږ کولی شو چې دغو آیکن څخه په استفادې موږ څنګه کړو یا د آپشن څخه په استفادې کار وکړو. وګورئ په دې سره کومه ساحه انتخابي دغه ساحه انتخابي چې کومه د دوو سلیکشنونو ترمنځ راغلې ده او کومه بیروني رابطه نه لري. وګورئ دغه کومه ساحه چې ده زه بیرته کنټرول زید بیا یو ځل ورته ځیر شئ. وګورئ کومه ساحه به راشي دغه کومه ساحه چې ده د نننۍ ساحه دا ساحه به په سلیکشن کې راشي. نو خدای دې وکړي چې پوښتنې ته مې جواب ورکړی وي، یو څه قانع کوونکی وي. نو
د یو بل ورور ډېره ښه پوښتنه وه، ده وویل چې څنګه موږ کولی شو ځان ته لیر کوم چېرته وي موږ پروجیکټ لوی وي، مثالا موږ غواړو چې یو ویب سایټ ته ډیزاینینګ وکړو، نو ځینې وخت د موږ پروجیکټ لوی وي او لیرونه ډېر زیات وي، نو څنګه کولی شو چې یو لیر په یو کلیک سره څنګه کړو زوم کړو. نو طریقه یې اسانه ده. د ټول نه مخکې زه غواړم چې لیرونه جوړ کړم. سمه ده، وګورئ د لیرو په جوړولو باندې خو پوهېږئ. سمه ده، غواړم چې د دونه یو کاپي واخلم بیکګراوند لیر څخه یو لیر موږ جوړ کړلو. سمه ده، او دویم لیر هم موږ لرو، نو غواړم دریم لیر په کنټرول جې سره څنګه کړم لیرونه جوړ کړم. برش په واسطه باندې په دو کې یو څه تغییرات راولم تر څو پورې موږ دغو په هغو کار باندې څنګه شو پوه شو. وګورئ اوکې یو څه اندازه اوکې دا لیر هم غواړم چې یو څه اندازه تغییر یا ایډیټ پکې وکړم. یو بل لیر هم د کنټرول جې په ذریعه باندې غواړم چې خالی لیر جوړ کړم د ټولو نه لومړی. دا ډېر کوچنی کومه، وګورئ اوکې الټ بټن ښي او چپ طرف ته تر څو پورې موږ دغه کومه اندازه د برش چې ده دا کوچنی یا هم لویه شي. اوکې وګورئ موږ مختلف لیرونه لرو، چېرته د موږ پروژه لویه وي یعنې په هغو کې مختلف کوم لیرونه چې دي زیات لیرونه کې کار شوي، نو موږ نشو کولی چې هر یو ته موږ کیبورډ ته لاړ شو او هغه زوم کړو تر څو پورې موږ په هغو هر لیر باندې ځان ته کار وکړو. وګورئ دا لیر کیدای شي ټکسټ وي، کیدای شي یو بل سمارټ آبجیکټ وي، کیدای شي هر شی وي. سمه ده، کیدای شي هر شی وي، نو مهمه نه ده. وګورئ موږ داسې فرض کوو چې د موږ پروجیکټ ډېر لوی دی، سمه ده، او غواړو چې هر یو لیر باندې د کلیک سره هغه لیر موږ ته زوم شي. الټ بټن پلاس کلیک په هغو لیر باندې، سمه ده، چې کوم لیر موږ غواړو را زوم کړو. وګورئ غواړو چې دا لیر زوم کړو اتوماتیک ډول سره. وګورئ کومه نقطه ډېره کوچنۍ نقطه موږ دلته کړې وه چې هغه ته خپلې اندازې پورې څنګه شوله رانږدې شوله. وګورئ یو بل لیر هم جوړومه تر څو پورې ښه تمرین شي تاسو ته. ډېره کوچنۍ نقطه وګورئ، سمه ده، یو څه نوره هم اوکې. وګورئ نوی لیر لومړی باید جوړ کړم په دغه لیر کې. اوکې موږ دلته یو ډېره کوچنۍ نقطه، خو البته رنګ ورته تغییر کړو، مهمه نه ده چې موږ په هر رنګ کې وو نو هغه نقطه موږ ته زوم کې وي، خو موږ د دې دپاره تر څو پورې موږ وکولی شو هغه نقطه پیدا کړو. بیا وګورئ دا نقطه موږ دلته کېښوه. اوس که موږ مختلف لیرونه ولرو په هر لیر باندې الټ پلاس کلیک وګورئ دا ډېره کوچنۍ یوه نقطه وه. نو دغه د موږ د دوو زده کوونکو پوښتنې وې، نو خدای دې وکړي چې دواړو ته مو قناعت ورکوونکی جواب ویلی وي. نو ارسمه خپل درس پیل کومه. د موږ د نننۍ درس موضوع کانټینټ اویر ده. مخکې په یوه جلسه کې دو ته موږ ډېره کمه اندازه یو څه تدریس کړی و، ډېره کمه اندازه و. نو اوس غواړم چې یو څه نور هم تر څو په دو باندې کار وکړی شو، او دا یو ډېر مهم ټول ده تر څو پورې موږ په دو باندې مسلط شو مکمل. نو موږ بیا کولی شو دا په ډېرو ځایو کې ډېر مهمو کارونو کې استفاده کړو. سمه ده، کانټینټ اویر. اصلا کانټینټ اویر موږ ځینې اپشنونه موږ ته راکوي تر څو پورې موږ په هغو باندې وکولی شو یو خالي یا ترانسپارنټ ساحه څنګه کړو ډکه کړو. د ټول نه د مخکې زه غواړم دغه کوم پروجیکټ چې وه دا کلوز کړمه، یو نوی پروجیکټ کنټرول او یا یو تصویر اخلم تر څو پورې د هغو هغه کومه کوالټي چې وي یو څه ښه وي. اوکې دا تصویر اخلم. وګورئ تصویر یو څه کوالټي پورته ده، نو په همدې خاطر باندې د کانټینټ اویر دپاره دا بهترین دی.
وګورئ سمه ده اصلا موږ کانټینټ اویر د خالی ترانسپرنت ساحه د کولو لپاره ډکیو کاریوی اصلا موږ مخکې ویلی وو چې ترانسپرنت ساحه کومې ساحه ته ویل کېږي چې هلته خالي فکسیلونه شتون ولري هغو ته ترانسپرنت ساحه یا اریا ویل کېږي سمه ده وګورئ که زه چېرته یو د لاک نه وباسم وګورئ غواړم چې دغه کوم تصویر دی دا څنګه کوم هاید کړم دغه کومه ساحه چې تاسو وینئ دا ترانسپرنت ساحه ده سمه ده ته ترانسپرنت ساحه ویل کېږي چې دا خالي فکسیلونه دي سمه ده وګورئ زه غواړم چې یو نوی لیر درته راواخلم نو کانټینټ اویر اصلا موږ چېرته کارولی شو موږ مخکې ډېره کمه اندازه ویلی وو نو وګورئ زه غواړم چې څنګه وکړم سلیکټ وکړم د کوم سلیکټ څخه استفاده کوم موږ سلیکشنونه مخکې ویلي وو په یوه ویډیو کې ټول سلیکشنونه موږ ووی نو چېرته تاسو نه پوهېږئ چې څنګه سلیکټ وکړئ سلیکشن وکړئ نو کولی شئ هغه ویډیو وګورئ زه غواړم چې د ابجکټ سلیکشن څخه استفاده وکړم تر څو پورې دغه کوم ابجکټ چې دی دا موږ ته په اتوماتیک ډول سره څنګه کا سلیکشن کوم یا هم د او سلیکشن پر سره کوم نو اوس ابجکټ سلیکشن چې دی معمولا یو څه وخت نیسي موږ وګورئ سمپل آل لیر باندې که موږ چېرته کلیک نه وي کړی او موږ په اصلي لیر باندې شتون ونه لرو نو موږ نشو کولی چې هلته د ابجکټ سلیکشن څخه کار واخلو چېرته موږ سمپل آل لیر باندې کلیک کړی وي نو موږ بیا کولی شو چې د ابجکټ سلیکشن څخه استفاده وکړو که هغه هر څومره لیرونه وي نو مهمه نه ده وګورئ په اتوماتیک ډول سره څنګه شولو سلیکټ شولو وګورئ که چېرته موږ غواړو دغه کومه ساحه چې ده غواړو دغه ساحه څنګه کړو سپینه کړو یا هم دغه ساحه داسې ډکه کړو تر څو پورې دا حس نشي چې دلته یو ابجکټ شتون درلودله وګورئ مختلفې طریقې شته دي ځینې داسې طریقې کاروي چې ډېرې مفیدې او ښې طریقې نه دي چې دغه کوم ابجکټ چې دی دا د دې ځای څخه انتقالوي نو دغلته یوه ترانسپرنت ساحه منځته راغله چې دغه ساحې د ډکولو دپاره دوی کوشش کړ چې دی دغه کومه بیروني ساحه ده دغه دلته ځای پر ځای کړه نو تر ډېره حده پورې دا یو ډېر کارونکی نه دی سمه ده نو یعنی تاسو باید د دوی څخه استفاده ونه کړئ په دې ډول سره نو د دوی ښه کارونه څه شی ده موږ ابجکټ سلیکشن اوس وکړو که چېرته موږ ابجکټ سلیکشن هم نه وي ترسره کړی یعنی موږ د لاسو یا هم د بل سلیکشن څخه ماجیک سلیکشن هر سلیکشن چې وي موږ د هغو څخه استفاده کړې وي موږ کولی شو چې د هغو نه کار واخلو وګورئ زه غواړم چې دغه کومه ساحه ده دا انتخاب کړم او دا څنګه کړم ډکه کړم یا لومړی په ترانسپرنت ساحه باندې تبدیله کړم وګورئ که چېرته موږ بک سپیس وویو دا ساحه څنګه کېږي پاکېږي کومه سلیکشن چې دی نو کنټرول زی کولی شو شفت بک سپیس وګورئ موږ ته یو پنل را خلاص شولو په دې پنل ته موږ مخکې یو څه اشاره کړې وه نو وګورئ نو موږ کولی شو دلته مختلف کوم رنګونه چې دي فورګراوند دی یا بکګراوند دی کالرونه یې دي سمه ده فورګراوند اصلا موږ کوم رنګ ته ویلې دغه رنګ چې کوم دی د دو رنګ شاته دو ته د ستور رنګ دو ته ویل کېږي فورګراوند کالر او کوم چې فورګراوند د دې مخې رنګ دی بکګراوند یې د شا رنګ دی سمه ده بخنې سره او بل چې د کالر موږ کولی شو کاسټم کالر څنګه کوو وکاروو کوم کالر چې د موږ خوښه وي موږ کولی شو د هغو نه دلته استفاده وکړو وګورئ غواړم چې هر یو یې درته په ازمایښت وکاروم لومړی موږ فورګراوند که وګورئ دا فورګراوند دی سمه ده په فورګراوند کې چې کوم کالر موږ انتخاب کړی وي هغه کالر به دلته څنګه شي استعمال شي کنټرول زی کیو شفت بک سپیس بېرته راځو وګورئ چېرته بکګراوند یې کړو بکګراوند اصلا چې په بکګراوند کې کوم رنګ وي موږ مخکې دې ته اشاره کړې وه ویلی هم وه نو که چېرته تاسو نه پوهېږئ کولی شئ تېرو ویډیو ته یو ځلې مراجعه وکړئ او په چټکۍ سره یې کتلی شئ په بکګراوند کې د موږ کوم کالر دی بلک کالر دی نو اوکې وګورئ لومړی د ټک غیر فعالومه سمه ده تور رنګ شوله کنټرول زی وګورئ بک سپیس اوس راځو کاسټم کالر ته راځو سمه ده هغه چې هر یو کالر وي وګورئ زه غواړم چې دا کالر انتخاب کړم اوکې وګورئ کنټرول زی شفت بک سپیس سمه ده وګورئ کانټینټ اویر چې کوم د موږ مطلب دی هغه دلته دی نو د دې نه مخکې چې زه کانټینټ اویر ته ورشم لومړی غواړم دغه کوم اپشنونه چې دي دغه هم تاسو ته څنګه کړم یوه کوچنۍ لارښوونه یې درته وکړم وګورئ
پیټرن اصلا موږ مخکې ویلی وو چې موږ کوم پیټرنونه سافت کړي وي یا کوم د اډب شرکت لخوا مختار کړل شوي د هغو نه موږ استفاده کړی شو. دلته موږ کولی شو چې د ګریس او یا د واټر د پیټرنونو څخه استفاده وکړو. ګورئ دلته به کوم مساحه چې دلته به پیټرن رسي نو شیفت بیک سپیس بېرته راځو. سمه ده دو مختلف نور کوم بلینډینګ موډ چې موږ ویلی وو دلته موږ کولی شو د هغو نه استفاده وکړو یا یې وکاریو. نو د دو ویلو ته ضرورت نشته که بیا هم نه پوهېږئ نو موږ بسته عنوان ورکړی دی کولی شو د هغو نه استفاده وکړئ. اوپاسیټي هم موږ په تېرو درسو کې ویلې وه یعنی کوم دغه آبجکټ چې موږ انتخاب کړی د په کومه اندازه رنګ په مصرف سه د څنګه کو له منځه یوسي. وګورئ که زه چېرته 10 یا 20 کمه وګورئ او یو بکګراوند بلاک ورته انتخاب کړم یا ګری 50% ورته انتخاب کړم یا هم یو بل رنګ ورته وګورئ زه یو رنګ خلم. اوکې سمه ده. وګورئ مونږ رنګ اصلا د پروګراوند انتخاب کړی او پروګراوند هم اوپاسیټي 2 وه نو ډېر په کم اندازه سه دا څنګه شوله اوپاسیټي تغییر شوه او هغه یې څنګه کړله کاپي یې کړم. کنټرول زی تر څو پورې خپل هغه لومړني حالت ته عکس وګرځي نو شیفت بیک سپیس نو په دې آپشنونو باندې پوه شوئ. وګورئ د موږ نننۍ موضوع څه وه کانټینټ اویر وه. اصلا کانټینټ اویر د څه دپاره انتخابي د یو انتخاب شوې ساحې له منځه وړلو دپاره چې زیاته معمولي استفاده کېږي او ډېر کله یې ګرافیک ډیزاینران استفاده کوي. وګورئ که چېرته موږ کانټینټ اویر انتخاب کړو او دغه کوم آپشن چې دی دا موږ ټیک کړی وي د کالر نو دا باید د تاسو څنګه وي دایم الوقت ټیک وي یا علامت شوی وي تر څو پورې دا په خپله د رنګ څخه دی اډجسټ کوي یې شاوخوا رنګونو ته ګوري یعنې په اتوماتیک ډول سه فوتوشاپ هغه رنګونه را اخلي او بیا یې په دغو کومه ساحه چې انتخاب شوې هلته یې کاروي. نو د تل دپاره دا آپشن څنګه وي تاسو باید فعال وي. اوکې کله چې موږ په دې اوکې باندې کلیک وکړو نو دلته پروسیسینګ صورت نیسي. سمه ده چې یو څه وخت نیسي نو هغه کمپیوټر هغه سپیډ سرعت ته په کتو سره چې رام یې څومره دی دومره وخت نیسي پروسیسینګ کوي په دغه خاطر باندې یو څه وخت نیسي. نو وګورئ سمه ده نو موږ یې اوپاسیټي یو څه ډاون کړې وه نو که غواړو چې کنټرول زی بېرته شیفت بیک سپیس اوپاسیټي موږ څنګه کړې وه یو څه لوه وه نو بېرته یې 100% کیو. اوکې او بېرته کانټینټ اویر تر څو پورې پروسس څنګه شي صورت ونیسي او ترسره شي. نو دا په اکثره ځایو کې په زیات برخو کې په مختلفو ډولونو سره د استفاده کیږي. نو تاسو کولی شئ چې خپل ذهن کې نور نو دا ته تجسم کوئ چې په کومو ځایو کې دونه زیاته استفاده موږ کړلی شو مختلفو ځایو کې. وګورئ کومه ساحه چې موږ انتخاب کړې وه سمه ده هغه یې څنګه کله له منځه یوړه او د شاوخوا رنګونه یې ټول ورسره وسنجول داسې یوه ساحه یې منځته راوړه تر څو پورې په اسانۍ سره څوک حس نه شي کوی چې دلته یو آبجکټ شتون درلوده او دغه کومه توره ساحه چې راغلې ده دا موږ په سلیکشن کې اصلا څنګه وه غلطي کړې وه. نو وګورئ زه کنټرول زی وګورئ دغه ساحه موږ څنګه ده سمه په پوره اندازې سره نه ده سلیکټ کړې. دغه ساحه چې ده د ورته یو څه اډ کومه تر څو پورې د موږ دغه ساحه چې ده سمه شي. سمه ده شیفت بیک سپیس اوکې کانټینټ اویر هر سلیکشن انته کوم سیټینګونه تنظیمات چې وو موږ کړي وو بس راسه نوم بټن باندې کلیک کړو تر څو پورې پروسس ترسره شي. نو دلته چې کوم هغه توره ذخیره یا هم تور هغه کوم خال چې شتون درلودو هغه به دا سره څنګه شي فوتوشاپ په اتوماتیک ډول سره هغه له منځه وړي. منتظر ورته پاتې کېږو. اوکې وګورئ ساحه څنګه شوله مکمله کلیر شوه نو هیڅ دا نه حس کېږي چې دلته د کوم آبجکټ څنګه و شتون درلوده. چېرته زه وګورئ کنټرول زی کمه نو وګورئ لومړی حالت په دې ډول څه و او وروسته د کانټینټ اویر څخه هم څنګه شو په دغه ډول باندې شولو یا هم موږ وکارولو. نو په مختلفو ځایو کې په مختلفو ډولونو باندې موږ کولی شو د کانټینټ اویر څخه استفاده وکړو. په کانټینټ اویر کې یو بل آپشن چې موږ نه پاتې شولو غواړم چې هغه هم تاسو ته لارښوونه یې وکړم یو څه اندازه. اوکې
نو موږ خپل تصویر بیرته لومړني حالت ته راوستو تر څو پورې یو اپشن چې دی موږ تر اوسه هم دی ویلی هغو ته ورشو هغه وویو. وګورئ موږ دلته یو اپشن لرو، دغه اپشن چې دی د پریزرفز ترانسپرنسي په نامه باندې دی. سمه ده، نو موږ د پریزرف ترانسپرنسي څخه چیرته استفاده کوو؟ وګورئ که چیرته موږ دغه ټیک کړی وي، سمه ده، وګورئ که چیرته دا موږ ټیک کړی وي اصلا او بیا وکي وویو څه صورت نیسي یا څه ترسره کوي، په تصویر کې کوم پروسس ترسره کوي. وګورئ دغو د کار کړلو د ترانسپرنسي د کار کړلو لپاره موږ ځینې شروط لرو چې هغه شروط په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو چې دغو اپشن څخه څنګه وکړو استفاده وکړو. نو پروسس ته منتظر پاتې کېږو. وګورئ اصلا هغه خپل لومړني کوم پروسس چې مخکې مو کړی هماغه پروسس څنګه شو ترسره شولو. وګورئ د دو د پروسس لپاره تر څو پورې موږ په هغو کې کنټرول زی د لومړني حالت ته اوکې وګورئ زه غواړم چې یو نوی لیر راواخلم. وګورئ په نوي لیر کې غواړم چې د برش په واسطه باندې یو څه اډ کړم. سمه ده، د مثال په ډول سره یو څه اندازه لویومه. اوکې یو څه سافت. اوکې برش اوکې وګورئ موږ نشو کولی چې د برش په واسطه باندې یو څه دلته پینټ کړو. نو د تاسو په نظر باندې موږ چېرته غلطي کړو چې دلته موږ نشو کولی یو څه پینټ کړو؟ یقینا تاسو سمه خبره وکړه، موږ سلیکشن کړی دی. سمه ده، موږ یعنې اوس کولی شو صرف د سلیکشن د نن اندازه کې موږ پینټینګ وکړو. سمه ده، نو لومړی غواړو چې موږ سلیکشن څنګه کړو، له منځه یوسو. نوی لیر مو رااخیستی ده، نو غواړم په دو کې اډ وکړم، یو څه پینټ کړم. سمه ده، وګورئ یا هم یو څه کوچنی کوم تر څو پورې یو ښه تمرین شي. اوکې په دې اندازه سره وګورئ چېرته موږ مخکې وي چې دو ځینې شروط دي چې نوی لیر به وي، ترانسپارنټ ساحه به لري. سمه ده، نو په هغو صورت کې موږ کولی شو چې د آپشن څخه استفاده وکړو. وګورئ موږ آپشن څنګه کړی؟ ټیک کړی دی. سمه ده، څنګه ټیک دی. نو موږ کولی شو مختلفو ځایو کې د دونه استفاده وکړو. ګورئ کانټینټ اویر اصلا دلته څنګه دی؟ غیر فعال دی، کار نه کوم. نو یو رنګ ورته اخلم. په دې سبب موږ څنګه موږ اصلا څه ترسره کوو؟ وګورئ سمه ده، وګورئ که چېرته په لومړي سر کې دغه کوم آپشن چې دی دا د موږ غیر فعال وي، دا به بدون د دغو نه کومه ساحه که ترانسپرنټ ساحه ده یا که نه ده، یعنې ټول بکګراوند به څنګه کو په دغو رنګ باندې واړوي. که چېرته دا د موږ ټیک شوی وي، سمه ده، یا علامت شوی وي، کنټرول زی اوکې شیفت بیک سپیس. سمه ده، که چېرته دا ټیک شوی وي صرف هغه ساحه چې هغه په هغو کې یو څه پینټ شوي دي، یعنې ترانسپرنټ ساحه نه ده، نو صرف په هغه ساحه به موږ ته څنګه کا تغییر ورکړو. که هغه موږ هر څه انتخاب کړي وي، که رنګ وي، که هر ډول وي، یعنې فورګراوند وي، بکګراوند وي، هر رنګ وي. سمه ده، نو چېرته دا ټیک وي دا به صرف دغو کې کوم چې دی دا لیر په دو لیر کې به څنګه وکړو تغییرات راوړي. سمه ده، نو موږ په مختلفو ځایو کې دونه استفاده کوو او ځینې وخت ځینې زده کوونکي د موږ په مدو کې څنګه شي یورولګي چې دا ولې د ما ټول تصویر یا کوم پروجیکټ چې دی دا ولې صرف هغه مطلوبه ساحه ولې د ما رنګ تغییر نه خوري. نو موږ کولی شو په مختلفو طریقو سره رنګ ته یې څنګه وکړو بدلون ورکړو. سمه ده، نو غواړم چې یو څه زیات تمرین وکړو. یو تصویر بل رااخلم، کنټرول او اصلا د موږ د کانټینټ اویر کې کوم تصویرونه چې کاروو یو څه باید کیفیت یې لوړ وي. سمه ده، تر څو پورې موږ وکولی شو د هغو نه استفاده سمه وکړو، ځکه د تصویر کیفیت څنګه وي باید لوړ وي. سمه ده، وګورئ یو تصویر رااخلو تر څو پورې موږ په کې ځینې ساحې څنګه کو له منځه یوسو. د مثال په ډول سره دغه تصویر زه رااخلم. وګورئ
وګورئ زه اصلا سلیکشن کومه کوم سلیکشن وګورئ اوکې یو ساحه انتخابومه تر څو پورې د کانټینټ اویر څخه په استفاده هغه ساحه څنګه کوم فوکا کلیر یې کومه اوکې وګورئ نو کوشش مه کوئ چې بې ځایه ساحه انتخاب کړئ ځکه موږ په بیکګراوند کې یو څه بیا فوتوشاپ ته ګیچ کوونکي تمامیږي سمه ده ځکه دا په اتوماتیک ډول څه دغه سلیکشن څنګه کیږي ترسره کیږي نو چېرته موږ د کومې غلطۍ سموخ شو نو موږ کولی شو د دغه ایکونو اډ سلیکشن یا همچنین نورو څخه څنګه وکړو استفاده وکړو اوکې وګورئ اوکې انټر دا ساحه موږ ورته اضافه کولی شو اوکې اوکې سمه ده دا ساحه موږ څنګه کله ورته زیاته هم کړه وګورئ شیفت بیک سپیس سمه ده کانټینټ اویر وګورئ تر ټولو نه مهمه خبره څه شی ده دلته چې موږ یې باید تل په یاد ولرو باید تل بیکګراوند باندې کار ونه کړو یعنې همیشه موږ باید یو نوی لیر ولرو په هغه نوي لیر باندې څنګه وکړو موږ کار وکړو سمه ده کلیک مو کړی بیک سپیس اوکې کانټینټ اویر اوکې سمه ده دلته آل لیر که چېرته د موږ انتخاب نه وي نو موږ نشو کولی چې په نوي لیر کې ځینې وخت دغه مشکل ځینې زده کوونکو ته پیدا کېږي ما ته ځینې مسیجونه هم راغلي وو چې موږ نشو کولی په نوي لیر کې د کانټینټ اویر څخه استفاده وکړو ځکه موږ مخکې تېرو درسو کې ډېره کمه اندازه درس ویلی وه نو دلته موږ باید په سمپل کې څنګه وي آل لیر انتخاب وي سمه ده اوکې اوکې څه مشکل دی سمه ده سلیکشن مو وکړو وګورئ اصلا موږ باید د دوی یو بله کاپي واخلو سمه ده د سلیکشن کاپي نه اوکې لومړی موږ خپل سلیکشن باید څنګه کړو یا د دوی یوه ډوپلیکیټ واخلو ډوپلیکیټ کاپي واخلو اوکې سمه ده ډوپلیکیټ کاپي او د لیر کاپي باندې خو تاسو پوه شوي یې که چېرته موږ وګورئ دلته موږ سلیکشن درلودله سمه ده که چېرته زه غواړم د دغو کنټرول جې څخه په استفادې یو کاپي واخلم نو صرف د سلیکټ شوي ساحې کاپي راخلي او که غواړم چې د دوی یو ډوپلیکیټ وباسم نو کولی شم د ډوپلیکیټ هم واخلم سمه ده اوس وګورئ په موږ کولی شو چې شیفت بیک سپیس کانټینټ اویر اوکې رنګونه دې مثلا انتخاب وي یعنې په اتومات ډول څه اصلا وګورئ دا شکل به هېڅ سم را نشي وګورئ هېڅ سم به را نشي ځکه دا کوشش کا چې د شاوخوا ساحه څنګه کو ځان ته را جذب کا تر څو د هغو نه څنګه وکړه استفاده وکړی شي نو موږ اوس کولی شو په مختلفو طریقو نه استفاده وکړو سمه ده مختلفې طریقې کلون سټمپ ټول څخه استفاده کړو د برش څخه په استفاده موږ کولی شو کار ترېنه واخلو وګورئ کنټرول ډي سمه ده وګورئ all layer اوکې all layer alt هغه کومه ساحه چې دغه انتخاب کړئ اوکې دغه ساحه اوکې سمه ده نو موږ کولی شو د دې نه هم استفاده وکړو اصلا که د موږ سلیکشن شتون ولري دا به ډېره ښه خبر وي اوکې تر دې ځایه پورې موږ راغلي وو ځکه دا بدون د سلیکشن نه آنلاین هم غیر فعال کیږو ځکه ساحه څنګه ده یو څه اسانه ده یا فوتوشاپ کولی شي هغه یو څه په اسانۍ سره څنګه کا پیدا کا سمه ده نو مهمه نه ده اوکې اوکې سمه ده وګورئ موږ ډېر دقت نه دی کړی سمه ده نو کوشش وکړئ چې ډېر دقت وکړئ تر څو پورې ډیزاین هم یو څه ښکلی راشي هالت اوکې بیکګراوند ته راځم موږ په دې باندې نوې ساحه کړې وه اوکې اوس یو کوم نوی لیر چې موږ اخیستی و کولی شو چې د بلنډینګ موډ څخه په استفادې یو رنګ ورته انتخاب کړو وګورئ هېڅ داسې رنګ نشته دی نو کوشش کړو چې یو څه نورمال شي سمه ده څنګه نورمال
یو څه سره ورته ډوله شي. اوکې وګورئ که مختلف رنګونه راواخلئ نو تاسو به هېڅ په هغو کې تغییرات حس نه کوئ. سمه ده. آلټ کومه د ماوس ښۍ توکمه پلس چپه توکمه. اوکې 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 اندازه یو څه کوچنی کړو. نو وګورئ یو څه تر اوسه پورې هم تغییرات کې معلومیږي. لاندې مخ فعال دی. نو که چېرته موږ ډېر کار پرې وکړو نو موږ کولی شو چې ډېر ښکلی ډیزاین ترسره کړو. نو مننه کوم تر دې وخته زموږ سره وئ. که چېرته د موږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرايب کړئ نو کولی شئ هغه سبسکرايب کړئ تر څو پورې د موږ د نویو درسو څخه خبر شئ. ځکه موږ یو ګرافیک ډیزاینینګ یو مکمل کورس را پیل کړی چې په هغو کې به فوتوشاپ وي، کورډرا به وي، الستراتور به وي، ډیزاین افتر افیکټ او پریمیر د ګرافیک ډیزاینینګ کوم مربوط سافتویرونه چې دي یا کوم مربوط مسایل چې دي نو موږ به کوشش کوو چې په هره جلسه کې لږ لږ یو څه اندازه څنګه وکړو هغه تدریس کړو. نو تر بلې جلسې پورې ښه وخت ولرئ. الله مل شه.